ډېره ضروري مسله ده چې کله د امام سره ته شریک سوې په جماعت کې یو رکعت یا دوه رکعته تا نه قضا سوي تا نه تللی دي چې کله امام سلام وګرځوي بعض اکثر خلک داسې دي چې هغه په سوچونو کې په فکرونو کې د امام سلام وکړي نو آیا دغه لمونځ څنګه دی چې کله بیا ته سلام وکړي او بیا درته په یاد سي پر هغه ځای باندې ناست وي در یاد سي چې ما څخه یو رکعت دوه رکعت تېر سوي دي نو بیا ولاړ سه دغه دوه رکعت چې دی هغه وکړه یا یو رکعت چې دی هغه وکړه په اخره کې سجده سهو وکړه لمونځ دی بالکل صحیح سو که چیرې یو انسان داسې وي چې هغه نه یو رکعت تللی وي دوه رکعت تللی وي د امام سره د شریک وي او د امام نه سلام ګرځولو سره دی هم ورسره سلام وکړي نو دلته پر څنګ باندې یو څوک دته اشاره وکړي په سنګلې باندې ووهي چې تا نه یو رکعت دوه رکعت تېر سوي دي که چیرې دی د دې کس په اشاره سره دی ولاړ سي دغه نور بقایي لمونځ ادا کړي په خپل ذهن سره نه په خپل فکر سره نه د دې کس په اشاره کولو سره دی ولاړ سي نو دغه لمونځ فاسد سو دغه لمونځ دی سره بیرته وکړي که چیرې دته چا اشاره وراره ورکړه چې تا نه یو یا دوه رکعت چې دی هغه قضا سوي دي تېر سوي دي نو په دې وخت کې که چیرې د په ذهن کې هم دغه راغله چې واقعي معنا یو یا دوه رکعت چې دی هغه تېر سوي دي په دې وخت کې دی ولاړ سي دا نور خواته لمونځ ادا کړي دغه لمونځ بالکل صحیح سلو په اخره کې دی چې دی هغه سجده سهو وکړي دا ضروري مسله ده مخته ضرورت د سره شیر کړي